حنیف اتمر او شاه محمود قریشي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د بازارونو پر جوړولو خبرې کړې دي. دا چې ولسمشر غني رښتیا هم پر ډیورند معامله کړې ده او که څنګه، هیله د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د سرحدي بازارونو د جوړولو په اړه خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د صدراعظم عمران خان د لارښوونې سره سم مې له حنیف اتمر سره د دوه اړخیزو پیاوړو تجارتي اړیکو لپاره د سرحدي بازارونو د رامنځته کولو په اړه د پرمختګ د اهمیت په اړه خبرې وکړې. قریشي همداراز ټینګار کړی چې په سیمه کې د ثبات او د افغان سولې د کامیابۍ لپاره بل افغانستان سره نږدې همکارۍ ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزیر په مشرۍ اسلام آباد ته د افغان پلاوي د سفر پر مهال هم د سرحدي بازارونو مسله مطرح شوې وه چې د افغان صنعتکارانو له مخالفت او توند غبرګون سره مخامخ شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس حضرت علي حضرت خبر ورکړی وو چې پاکستان په ننګرهار کې ځینو قومي مشرانو ته شناختي کارډونه ورکوي ترڅو د ډیورند په رسمي کولو کې له پاکستان سره مرسته وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ.